بابا سلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر علی جی اسلام. دا کوم دی د خیر؟ زه خو د کاکشادو ګلدرې مجي. دلته قصخوانه بازار کې څه کار مار کوي؟ او دلته حکیمي بوټو پس راغلم، حکیمي بوټي وړم او زه خرڅوم. بابا تا ته خو به یاد شي کنه بازار مخ کې څه پخوانه قصه ته یاد شي کنه د بازار والی. بالکل دا د پخوانه بازار دی، خو اوس چې کوم دی دا بالکل بدل کو. او دا چې کوم د انګریزانو موږ ته پرېښی شپږ اویا کاله پخوا، همدغه بازار یې پرېښی ټانګې دپاره او د ریړې دپاره. اوس پکې موټرې او ویګنې او کوم شیونه چلي، خو دې چې کوم دی ګز غټ نه کړه دا بازار دی حکومت. او چې کوم دی چې ګز دوه ګزه یې خوا غټ کړی، ګز دوه ګزه دې خوا غټ کړی، د قصهخانې هغه رونق په بحال پاتې شوی. اوس خو دا تنګ بازار دی، په دې کې چې کوم دی خلک غریبانان ګرځي راګرځي. او پخوا خو دلته صرف ټانګې به وي، رشکه به وروسته راووته که نه. او نو لکه اوس حکومت له پکار دي چې دا دوه ګزه دا طرفونه اخوا کړي او فوټپات اخوا کړي، او دې طرف ته فوټپات اخوا کړي، دا دوکانونه کولاو کړي. پوه شوې؟ نو دا به ډېر مزېدار بازار شي. اوس دا حکومت چې کوم دی پیسې پرې لګوي، او دا چې کوم دی بس هسې تجویز لګوي. ګنټهګر یې تباه کړ، ګنټهګر نه تر تحصیله پورې هغه روډ یې تباه کړ، پیسې پرې ولګولې هسې فضول او لیټونه میټونه، او بس اوس ورشه هغه حالات یې څه دی. نو حکومت له پکار دي چې صحیح ګامونه اوچت. مطلب دلته کې دلیپ کمار کور هم دی. دلیپ کمار او دلیپ کمار کور چې په دې شاودي قصال کې دننه دی، دننه مخامخ چې کوم دی موږ واړه وو دا چې هغه د تریز ویو کسو دغه غټې غټې زلفې وي، او دغلته د هغې تالا و دغه کور مخې ته، په هغې کې به چې کوم دی دا زاڼې وو بچکې به وي، ډېر ځناور هغې ساتلي وو. او دلته چې کوم دی په دې قصهخانه کې د لاهوري الوهي ته مخامخ د هغې دوکانونه هم دي، اتره زامن یې دي. نو دا ډېر مشهور خلک و لکه دغه. ابا مخکې پخوا به هم دا بازار تا کتلو، او اوس هم ګورئ نه، مخکې خو که نه اوس ښه شو؟ یاره مخکې خو دا وه چې کچه دوکانونه وو، تختې وې، تختې به د لرګو تختې به لګېدلې وې، او بس ساده خلک وو. بس اوس خو هر څه پاخه شو، لنټري شو، او بس چې کوم دی بازار اوس هم ښایسته دی ماشاءالله. قصهخانه خو قصهخانه ده که نه. خو په دې کې چې کوم دی یو کټه وه، هغه کټه چې کوم دی په هغې کې به صفا اوبه راتلې، هغه شاته دغه طرف ته ده. اوس په هغې باندې کباړیانو دوکانونه ساز کړي دي، وروره پته یې نه لګي. بس چې چا پیسه وکړل هغې وکړل، پیسې خلک ګټي، او دغه اوسنې وله ختم کړه. کټه ختمه شوه، په هغې کې به صفا اوبه وې، خلکو پکې لمبلې اوبه به یې څکلې، د باړې نه به دا اوبه راتلې. ډېر ښایسته کټه وه. یو طرف ته به چې کوم دی واده وه، بل طرف ته واده وه، هغه بنده واده به و، سړی به ورننوتو، دننه به پکې ولامبل، او بیا به راووتو، بیا یو بار ناست و، ځان به یې وچ راوچ کړو، جامې به یې واچولې، او بس. او بل طرف ته هم چې کوم دی د کټې یو سایډ ته چې کوم دی واده وه، په هغې کې به چې کوم دی سړی ورکوش او بس بیا لمبل، پاک ښه مزېدار صابون مابون به یې ومږلو، داسې ګول دغه وې پکې، داسې ګول کړکۍ وې پکې. اوس هم شته دی، خو هغه به لاړې ختمې شي، هغه خو چې کوم دی ګنده اوبه وړه راځي. دغه حسن چې کوم دی دغه حسن یې موږ ختم کړو. دا نوم ورکړی قصهخوانې که نه، دا خلک به چې قصې مسې به کېدې، قصې به دروغ وي که د رښتیا به وي؟ د رښتیاو قصې به وي. دغه کټه چې کوم دی که نه، دغه کټه د مسافرو کټه وه. په دې کټه کې به چې کوم دی مسافر به راغی، دغلته به یې ځي اوبو غاړې ته ناست شو، روټۍ به هم دغلته خوړه، چای به هم څښلې. پوه شوې؟ روټۍ به پې چا خوړه؟ خپلو کې به خپلو کې به یې څه کول، روټۍ به یې راوړه که نه. خو خبره دا وه چې دغلته به ناست شو، دغلته به ناست شو، په دغه کټه کې به ناست شو، او یو بل ته به یې قصې کولې. یا به دلته څوک دوکاندار ده، څوک راغی چې په لاره په ما باندې دا سخته تېره شوې ده، دا سخت. دوکاندارانو ته به م خلکو قصې کوم. دا قصهخانه په دې وجه مشهوره ده. اوس خو پکې دا قصې مسې نه کېږي؟ نه، اوس خو پکې د ګڼکپان ګرځي او دغه پکې ګرځي، دغه قصه ده. خو چا د نجیب و که څه چلو شو؟ بس الله دې رحم وکړي. نو الله ډېره مننه. دغه زمونږ غونډ پاکستان تباه دی، او بیا دلته چې کوم دی دا پښتانه ټول داسې غرق دي. ولې د دې تپوس نشته، نه حکومت تپوس کوي، او نه چې کوم دی کوم د پارټیانو مشران دي هغه هم تپوس نه کوي. بس خو پیسې راله او جیب ته کوه، پیسې راله او قصهخانه جوړومه، او پیسې جیب ته کوه، بس قصهخانه هسې څلک شانې کار. بابا یو تپوس نه کوم، بیا د نورو سره خبرې کوم. دا راته ووایه چې دی خو ډېر زیات مزېدار صفا کو، نو دا به دغسې صفا پاتې شي که نه بیا به پکې ګندګي جوړه شي؟ دا خو چې کوم دی اوس صفا خو شو، یو طرف ته پارکینګ جوړ شي ډېر مزېدار ښایسته، بل طرف ته خو ساده دغه دی. تجاوزات چې کوم دي، ته دوکاندار ته وګوره، پوټپارۍ باندې دغه سامان پروت دي،
د دکاندار سامان په فوټپات باندې د پاسه پروت دي پوه شوې هغه طرف ته په فوټپات وګوره غونډ چې کوم د دکاندار د سامان نه ډک دی پیدل خلک د روډ په منځ باندې ځي نو ګاډي لاړ شي او که پیدل خلک لاړ شي فوټپات چې کوم دی تقریبا شپږ اووه فوټه فوټپات دی دې خوا شپږ اووه فوټپات هخوا دی تجاوزات دکاندارانو په خپله راوړي دي او چې کوم دی فوټپات یې ځان ته بند کړی وی دا زما د دکان مخه ده هلکه څه خو دکان کرایي ورکوې فوټپات سړی څه کار دی خو بس دغه سوچ نشته دغه فکر نشته دی بس هر سړی وایي چې څنګه څوک بل دا دی چې دلته درې څلور ټیکسه چلي په دې بازار باندې دا چې کوم دی د غونډه ټیکس بیل چلي د حکومت ټیکس پې بیل چلي او د هغه ټیکس پې بیل چلي د پولیسو د کمیټۍ والا دا ټیکسونه پې چلي دروغ نه وایم صحیح او د یو دکان والا څومره ټیکس ورکوي ډېره مننه بابا پاکستان خلکو ته سلام او الله دې ټول کامیاب کړي خو خدای دې حکومت له سترګې ورکړي چې دا ملک آباد کړي خلک یې سبا ګران څه ګرانې ورځ ته ټیکسونه لګوي او غریبانان یې غر کړو ډېره مننه بابا هر څه بابا السلام علیکم